د سویلي افریقا کرکټ بورډ وایي تېره ورځ زموږ ماتې حیرانوونکې او مایوسه کوونکې وه. د سویلي افریقا کرکټ بورډ په یوه مهمه لوبه کې د هالنډ لوبډلې له لوري د ماتې خوړلو په اړه اعلامیه خپره کړې ده او دغه ماتې حیرانوونکې او مایوسه کوونکې بللې ده. د سویلي افریقا کرکټ بورډ په خبرپاڼه کې راغلي دا حقیقت چې لوبډلې له تمې سره سمه کارکردګي ونه کړه چې همدا د مایوسۍ لامل شوه. اوس زموږ مسؤلیت دا دی چې د راتلونکي شل اوريز نړیوال جام لپاره په ستونزو کار وکړو. د کرکټ بورډ اداره وایي چې د سویلي افریقا لوبډلې تمه لرله چې پایلوبې ته به لار ومومي. بورډ د لوبډلې ملاتړ وکړ او ډېرې هیلې ترې لرلې، خو له بده مرغه لوبډله ونه توانېده چې دغه تمه پوره کړي. خو د لوبډلې ملاتړ اړین دی. د سویلي افریقا کرکټ بورډ وایي له دې ډول مایوسۍ سره مخ کېدل ګران برېښي، خو اوس باید زموږ تمرکز د لوبډلې پر ښه والی او بریاوې وي. له دې تجربې زده کړه وکړي او د راتلونکي لپاره نیمګړتیاوې ختمې کړي. د یادونې وړ ده چې وړمه ورځ هالنډ لوبډلې په یوه مهمه لوبه کې د سویلي افریقا لوبډلې ته په 14 منډو ماتې ورکړه او دغه لوبډله یې له نړیوال جام بهر کړه. بل پلو ټام موډي د افریقې لوبډلمشر په کوټه کې د تړل شوي فیل په څېر وباله. د اسټرالیا پخواني کرکټر ټام موډي د سویلي افریقې لوبډلمشر په کوټه کې د تړل شوي فیل په څېر وباله او د هغه په لوبډلمشرۍ او کارکردګۍ سختې نیوکې وکړې. د نړیوال شل اوريز جام په یوه مهمه لوبه کې هالنډ د سویلي افریقې لوبډلې ته ماته ورکړه چې له هغې وروسته د اسټرالیا پخواني کرکټ لوبغاړي ټام موډي د سویلي افریقا لوبډلمشر په سپک کړ. د اسټرالیا پخواني کرکټ لوبغاړي ټام موډي د جنوبي افریقا لوبډلمشر تمبا بواما په کوټه کې د تړل شوي فیل په څېر وباله او د سویلي افریقې بورډ ته یې مشوره ورکړه چې د هغه پر ځای د ښه توپوهونکي انتخاب کړي. هغه وویل بې له شکه تمبا داسې ده لکه په خونه کې چې پیل وتړي. افریقا د شل اوريز کرکټ غوره توپوهونکي لري چې باید ولوبول شي. په دې اړه باید بحث وشي چې په ځانګړې توګه د ټاپ آرډر په اړه. ټام موډي په شل اوريز کرکټ کې د اسټرالیا لوبډلمشر ارون فینچ هم له ټیمبا بواما سره پرتله کړ او دغه دوه لوبډلمشران یې په لوبډله بوج وګاڼه.